بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه سید جمال الدین، تاسو ګورئ ایچ اف ایکس چینل. په دې ویډیو کې موږ د فورکس فیکټری نور هم ایڈوانس لیول ته داخلي کو چې یو څو لیکچرو کې موږ د فورکس فیکټری مهم چې کوم ایڈوانس لیول یوز شو او د غیر څخه استفادې سره تاسو څنګه په خپل ټریډینګ کې بدلون راوړئ. نو تیر ویډیوګان د سره وګورئ او دا لیکچر هم د سره وګورئ، دا ویډیو هم د سره وګورئ. خیر راځو اول فورکس فیکټری سرچ کو. فورکس فیکټری موږ سرچ کو فورکس فیکټری څه شو. فورکس فیکټری سرچ کړه غوړل تر هغه فورکس فیکټری راغی. فورکس فیکټری موږ سرچ کې مرته مخکې ویلو یو آر ایل ته باید فکر وکړئ. یو آر ایل مطلب www.forexfactory.com باید دې فکر ځکه چې بعضو کې سکیم کېږي، ته بعضو کې سکیم سپیلینګ کې فرق راوستي او .com لیکل تاسو هغه غلط پروفایل یا غلط ویب سټ کولاویدو سره تاسو سکیم سره مخ کېدئ شي. نو دې سره احتیاط کوئ. سکیم مطلب غلطۍ سره شاید استا کمپیوټر هک کې څه بل مشکل سره، نو دې خاطر هر وخت چې نیټ کې کله سرچ کې ویب سټ ته په احتیاط سره ګوره داخليږي. صحیح شو. خو اوس راولو فورکس فیکټری ته. فورکس فیکټری کې موږ تیر لیکچر کې چې ویلې، تیر لیکچر کې موږ مکمل دا پوزیشن ویلې. دلته موږ خو هغه نه مخکې لیکچر کې نیوزونو باره کې غږیدلی او دی باره کې غږیدلی او د فارمز او ټریډرز باره کې دواړو باره وغږیدو. نازو نن لیکچر کې موږ چې کو نن ویډیو کې موږ د نیوز باره غږیږو چې نیوز دلته موږ سره څه کار کوي. ګوره نیوز چې د نیوز او هم دا نیوز او هغه بل نیوز کوم چې موږ دغه کې ویلې، کوم چې موږ مطلب هغه نارملی دی نیوزو کې مونږ ویلې په دې کې دا رنگونه مونږ ویلې. دا چې دا نیوزونه چې کوم دي دا یو شارټ فارم نیوزونه دي چې مونږ ته بس را کړی دي او مونږ ته خاص نیوزونه ټول کړي او دلته مونږ ته مطلب د شو تیار کپ راته کې تیار ډوډۍ نه یو کپ جوړ شي، مونږ تیار کپ ځان ته جوړ کړی دی یا تیار کپ دوی راته جوړ کړی فورکس فیکټری یا د نور کوم ویب سایټونه چې دي. خو دا نیوز چې دی به نیوز کې مونږ کله چې بس کوم نیوز کوم واړه نیوزونه چې مونږ وکړل څنګه چې اوس مخکې تر واړه بکسونه شین او سور رنګ کې هغه چې موږ وکړو نو موږ وایو چې مطلب دلته بای سیل امکان لري نه لري، خو دغه شاته به موږ غواړو چې وایو چې موږ دې باره کې غواړو معلومات نور هم زیاتوالو. نو هغه لپاره باید دلته د سیمون کارو کو چې دلته دغه مربوطه چې کوم نیوزونه دي خبرونه دي ډیټیل سره هغه باره کې باید وغږیږو. ورته ګوره فیټس بوستیک probably appropriate to reduce policy rate in the summer time. صحیح شو. نو فیډ چې دا د امریکا چې د امریکا خپل دغه بانک دی کوم چې مین بانک دی، مکمل بانکي سیستم چې کوم دی هغه د فیډ سوی د امریکا. نو دا خبر چې راځي دا په امریکایي ډالر او سرو زر باندې په یورو باندې کوم چې میجر غټ کرنسي دي په ټولو غټ تاثیر ورځي. نو دې لپاره موږ راځو مثال اوس دا خبر زه ګورم دا نیوز کوم چې دی نیوز ته چلاله دی نه پس موږ دا خبر چک غواړو ګورو دلته څه شي کړي مکمل لا فیډ بوسټي دا ګوره مکمل شي ټویټ کړي. صحیح شو. د ټویټ کړي مخکې د ټویټ له اوس ته ایکس وای څه وته وي. نو دا ګوره مکمل دا غره د خپل ویب سټ خپل دغه نه ټویټر نه یا وته ایکس وای نو ایکس نوم د پوره نه سرګي ټویټر به وایو هغه نه چې هغه نه د خپل ټویټ کړي دی یا ایکس ټویټ کړي. نو دلته وګوره we have to stay the vigilant and attentive. ګوره فیډ بوستیک اور لانگ مطلب انفلیشن سټیلز کمینګ ډاون. نو دا ګوره دا نیوز چې دی اوس مطلب د ډیر وخت نه چې د امریکا کم چې انټرست ریټ دی، انټرست ریټ مطلب د هغوی کم بانکي اصول چې کم دی باندې انټرست ریټ سره د ملک عمومي هغه پیسې کرنسي هغه ویلیو ټیټیږي او جګیږي او هغه سره زر او مثال امریکایي پیسې دی فیډ دی. نو فیډ مطلب د امریکا بانک دی. نو امریکا بانک چې کله بدلون راځي په ټول نړۍ تاثیر ورځي، نور کرنسیونو باندې تاثیر ورځي. نو دې چې باید موږ فکر کوو. نو دا شی چې کله موږ غواړو ایکسپلین کوو سه مکمل وګورو ګورل لیکل ریډ مور آن ایکس لیکو دا څنګه کلیک کې دا ډایرکټ ویب سټ ته بوزي. نو دا فورکس فیکټری چې دا دوی د سیم نه کې سره راغوي نه کاپی کړل ته پیسټ کې هم نیم خط دلته کاپی کوي او نو چې ته غواړې وې نو هغه ته لینک هم درکې چې مطلب دا یو صحیح دغه دی او د اکثریت خپل ویب سټونو د څوک چې اصلي کسي د ماغه د خلی خبره را لې او ماغه لینک هم درکې. د هوی کار سره نه کې چې ته لکه نور ویب سټو غوندي چې ته مطلب غلط دغه سره مخ شي او یا غلط ځتا غلط انفارمیشن تا درکې. زه دا نړۍ اول لغه دی د فندامنټل انالایز لپاره اول نمبر څه شی دی؟ اول نمبر فندامنټل انالایز ویب سټ دی د نیوز د ریډینګ لپاره. نو دې خاطر دوی سکله دا غلطي نه کوي
او دا کلونه دی په فرست پوزیشن کې دي. وګوره بیا دلته بل مشهور کس دی فیس بوسټیک اکونومیک ډیټا ویل ultimately be our guide on when rate cuts start. نو دا وردا وایي چې مطلب امکان لري چې شي فد خپل لغه انټرست ریټ اکونومیک دغه کم دی اعلان شاید خپل انټرست ریټ نورم کم کی. سو شو ګورل د last few inflation reading have shown it is going to be bumpy but back to 2%. مطلب 2% اوس فیډ ما بخیل 2.5% دی انټرست ریټ 2.5% دی. نو دا چې 2.5 نه 2 دراشي نو شیکی انټرست زیاتیږي دلته ډالر ریټ جګیږي شیکی ډالر جګیږي. نو دغه ډالر جګي دو سره سر زرم جګيږي نو یوروم جګيږي نور ډیر شي نه چې دی با جګي بس ټټيږي خو د امکان لري چې بیا جګ شي. ګوره this is good for dollar. ګوره دلته ګوره څنګه لیکي this is good for dollar سواله ورکړو خو دا لکه پښتنه کوي. نو دلته هو خود خدای ځکه چې مال دغه کم شي انټرست ریټ کمیږي نو دلته ډالر جګيږي بیا خلک انټرست نورم شوق پیدا کوي او دلته سودا کې مارکیټ کې. صحیح شو. دلته ګوره مثال زم دلته کمنټ کوي شمه دلته زم مثال سوالي کم زم دی باره کې او ته جواب ورکوي شم اولینا مطلب زه چې دا کوم خبر تاسو ته کوم چا مثال جګیږي دلته د کس پښتنه کړي مثال دا د پښتنه کړي د دلته چا ورکوي شمه کمنټ دلته کلیک کما مثال د جواب ورکوي شم په دې باکس کې دې باکس کې جواب ورکوي شم. نو دا شان تاسو چې کولای شئ دلته خلکو سره وګورئ شي او ما خپل نیوزونو استفاده سره تاسو ټریډینګ وخت کې چې کولای شئ هم دا شانتي د خپل ټریډینګ کې نورم حواله راوستي شي او د خلکو نظریه کتل سره ان شاء الله یو ښه پروفیټیبل ټریډینګ به وکړي شي د فندامنټل انالیسس په تر باندې او هغه چې استفاده تاسو کوي دلته وکړي مکمل. صحیح ده. نو دا چې شو دا موږ سره چې د مکمل دا نیوزونه ګور د فیس بوسټ ګور ټول د یو اس ډي کوم دلته چې بیا دلته به مهم نیوزونه دی هغه راځي به تاسو غواړئ چې نور موږ غواړو نو مور کلیک کړئ هر یو سره مور لیکل شوی مطلب نور غواړم چې دی وګورم دلته لاندې راځي دې کې مطلب زه غواړم مور وګورم دا سی پورا ارټیکل وګورم نو ارټیکل د پاره مکمل لاندې راځي دا ور 9 ساعت مخکې دا خبر راغله 3 ساعت مخکې راغله 3 ساعت مخکې راغله نورم زه غواړم چې نورم زه وګورم نو تاسو ته مکمل لاندې 15 ساعت دا وړو کې ګوره دا ساعتونه مو سره ګوره اسنه چې مطلب ټیم ته نه ګوره ټیم د 100 ورځې مخکینه یا 100 ورځې مخکینه خبره او ته اوس ځان سره عملي کېږي چې نه ټیم ته ګوره دلته ټیم سره لیکل شوی او ټیم سیټ د خپل ملک د جوړول لپاره مارته ویل چې دلته راشي د کې خپل ملک انتخاب کوي ځاو کابل افغانستان کابل کې ما دلته دا انتخاب کړی تاسو چارج کې ماغه انتخاب کې ځان صحیح دا شان د ګوره ټول مکمل سټیپ بای سټیپ تاسو چک کولای شئ کتلای شئ او اجست کولای شئ. صحیح شو. دا مکمل ارټیکلی نیوزونه دي چې موږ ګورو. اوس دا کلندر او مخکې چې موږ 13 لیکچرو کې ویلو کلندر اماغه مکمل نیوزونه دي چې شارټ فارمز کې موږ ته خي او دا د مثال پی ام آی مهمه ده سی پی آی مهمه ده ان اف پی مهمه ده جی ډی پی مهمه ده دا ټول د کرنسیانو مربوط نیوزونه چې کې موږ ته الته خودلې دي دلته موږ تاریخ راوړل شو د نن ورځ پرون ورځ راتلونکي هفته دی هفته مکمل خبر موږ چې کولای شو دلته اغسته شو. صحیح شو. دلته راځو مارکیټ کې چې ګورو مارکیټ کې مکمل د مارکیټ مکمل خبرونه ګورو د مارکیټ مکمل هر کرنسی دلته راړولې د هغه باره کې موږ معلومات راکې دی به خوبي به دا نیوز او دی مینس کې به فرق شته دی نیوز او دی مینس کې فرق دا دی چې نیوز کې موږ د میکس معلومات راکې میکس کرنسی نو ټول باره کې معلومات راکې به مارکیټ کې چې مارکیټ کې بدل د جمع کوم کرنسی انتخاب کو مثال اوس ګولډ یو اس ډي باندې انتخابو نو ګولډ یو اس ډي باره کې بدل ته ټول ارټیکلی نیوزونه او دا مچارټ دا ټول به دغه باره کې خي. صحیح شو. لګو لوډ کوي اوس به مکمل شي اوس به مکمل د ایکس یو اس ډي ورته ویلای یا مطلب ګولډ په ډالر باندې نو دا به ټول د ګولډ په ډالر باندې شي موږ ته خبر راشي. دلته وګوره دا وګوره انپلایمنت انشورنس ویکلی کلایم او دا ټول د ګولډ باره کې دلته دا وګوره فیډ ګوره دا وګوره مرد مخکې ویل کنه ته مخکې نیوز کې چې دا فیډ چې دا د امریکا مین بانک دی دلته چې دا صرف په ډالر راولي په سرو زر راولي په یورو یو اس ډي جی پی بي کاناډایي ډالر په ټول راولي نو دا چې دا مهم ګوره د په دې کې راوسته. صحیح شو. دا ګوره د په سرو زر کې راوسته به دې سره ساين امر کړي ګوره دا سور ساين چې دا لګ زر کوي نیوز دی ګولډ لپاره او دا لګ کمزور نیوز دی. صحیح شو. دا چارت دی مکمل چارت دی تاسو کته شې دي چې د دومره کلون راهيسي دا کم پوزیشن کې 100 میاشتو راهيسي دلته ګول لیکلي دي 15 میاشتو چارت دی 15 منټس چارت دی نو تاسو دلته کوي چې دا
صحیح کې ګوره یو ساته یو میاشتنی چارت دا سره اړوي شي نو یو میاشتنی چارت کې دا ګوره 100 میاشتو مارکیټ ته ګوتې چې ګوره مسلسل مارکیټ د میاشتو نه 2013 نه 2013 دا دریش پورې سلیریش پورې واستلیریش کې روان دي نو مارکیټ هم سه بر روان دي نو ګولډ سره زر خو خیر د پوخان تاسو ته هم پته لګیدلی چې سره زر مسلسل هم سه بر روان دي سې دلته ورته مکمل به تاسو نورم کته شي ګوره پوسټ اباوت ګولډ یو اس ډي باندې خلکو چې به پوسټ کړي ګوره بیٹر چانس ګوره څومره وخت کې شوارز منډه بیٹر چانس ټو دین میټا کوډز who have brands card. Regardless, there is the outside US TV will help take the outside US traders away from MT, which is a good thing. Now دا دلته خلکو خپل نظرونه ویلي دي دا let's the party begins دا مخکینه ما هغه ده موږ مخکې ویلي دلته ګوره مکمل دا څه لپاره دا وي ګوره دلته هر یو د فورم نه بیل مکمل خاص دلته راټول کړي دي فورم څه مونږ ته لیکچر کې ویل چې فورم څه ته وي نو فورم مطلب هغه د خپل بیل ګروپونه دي د هغې نه به خاص راټول کړي چې هغه خاص کمنټ یا خاص پوسټونه چې دلته بیا لیکلي چې دا خلک دې باره کې سوي دې ګول باره کې سوي دې نور باره کې سوي صحیح شو دلته ګوره موږ سره دې کې موږ سره لکه سیزن موږ تلته خي دا ګوره نیویارک شروع دی بیا لندن شو بیا ټوکیو بیا سیډنی سهار وخت شروع کیږي او بیا مطلب بیا سر نه کیږي نو دا شانتي تاسو مکمل مارکیټ دې ځای تاسو سکین کوي شي سرچ کوي شي صحیح شو خو واپس به کیږو به زو دلته موږ سره بل مهم پوینټ څه شه دي بل مهم پوینټ دلته په فورکس فیکچر کې موږ ته ودانه راکړي چې هغه ته موږ وایو بروکرز دا مکمل چې کوم انټرنیشنل خبرو کړی دي او د فورکس فیکچر سره مطلب رجستر دي او دوی په سرچ کړي دي چې دا خبرو کړ دي دا د سې دي بازي خامې بازي خو به ټول دلته ته خیره کم زیاده په سوم کار کې جوړ شوی دا ټول معلومات دلته ته د هر بروکر درکې چې کم دوی سره لیکل شوی هر یو نه بلکې کم چې مشهور او کم چې خبرو کړي دوی ځان سره لیست کړي دي تاسو لپاره ولته ګوره فورکس بروکر هډ کوارټر ان د یو کې نو دا وایي چې موږ یو کې چې کم مین دفترونه دي هغه موږ ته وخا نو دلته تاسو فلټر کوئ هم شي تاسو مطلب دلته کې موږ یو چې آل فورکس بروکر موږ یو اپلای ټول فورکس بروکر راته وخا چې ټاپو کې دي نو ګوره فورکس بروکر ان په حواله کې موږ سره ایکسنس ته نو ایکسنس موږ په مثال ایکسنس خبرو کړی دا موږ مو او دا شانتي وګوره مثال اوکټافیکس هم دی اوکټافیکس بعض لیسنس نشته دی خو دوی ځان سره لیست کړی ځکه چې سو لیسنس لري او په خانم چلیږي نو خبرو کړ دی بد نه دی صحیح شو ای کوم بروکر دی دوربن ساوث افریقایي بروکر دی او ایکسنس د کوم بروکر دی دا وګوره سایپرس لمسول سایپرس دا عجیب نوم دی خو د سایپرس نوم به ان شاء الله اوریدلی نو سایپرس ملک چې دی بروکر دی مین کوم برانچونه چې دی هغه الته دي دا ګوره سیډنی استرالیا والا بروکر دی آی سی مارکیټ دا مې خو مارکیټ بروکر دی نو دا شانتي ډېر بروکر دوی چې کړي لیست کړي دي دلته وګوره دې کې دا ور ایکسچینج چې د عام بروکر د بروکر د خلک استعمالي او پوخانین د ادباریم دي نو دا شان دي دوی مکمل تاسو د کوي شي چې بروکر چې کوم تاسو خو خویل ته ول سرچ کوي وای ګوره چې دا بروکر شته دلته نشته چې شته نو دلته کم خصوصیات لري کم نه لري ګوره دا 75 کې لري او دا مکمل پلیټ فارم ایوریج څومره ور کوي دا ټول مینی ټریډ څومره لګوي شي پکې یو اس ډي کې څومره دا میجر کرنسیانو کې څومره سپریډ ور کوي اندا شانته سپورټ څومره دی سپورټ مطلب مینیمم ډیپوزیټ $10 نه دی او نه شپته کرنسیانه پکې دلته پیرس کرنسیانه پکې او د کم ریګولیشن کم لایسنس لري دا وګوره سی وای 6 لري او اف سی ای لري اف اس سی ای لري د فرانس او یورپ نه د دې ملکونو لایسنس دي سې شو او د نور امریکا لایسنس هم د ډیر اتنه لایسنس موږ لرو خو دې کې به دوی کوم لایسنس لري هغه دلته لیکل شوی 2008 نه شروع شوی دی او د دې ملک هډ کوارټر لري مطلب اصلي مین ځای کوم ځای کې دلته د ملک سایپرس کې ها او لایو او ډیمو اکاونټ تاسو دې جنم چک کولای شئ د لینک باندې کلیک کړئ د چې کلیک کې بل ویب سټ د خپل د ایکسنس برته کولاو کې تاسو هغه کې لایو اکاونټ کولاوي ډیمو اکاونټ کولاوي ایس تاسو خپل خوخه ده سې شو ګورل د موږ ترغه مکمل تاسو ګوره دې کې ته کولای شئ د کې اکاونټ هم کولاو کې نو مکمل دا چې ده دا ویو پروفایل چې وای نو دا به مکمل سره د ایکسنس باره کې مکمل په معلومات دیز کې تا لیست کې دا ګورالته سو کرنسی نه خو دې کې مکمل ټول کرنسی نه خې چې سپریډونه څومره دي
صحیح شو سپریډ خو ان شاء الله پیژنې تیر کې مونږه ولنی ویډیوګانو کې مونږ ویل سپریډ باید تاسو پیژنئ کني پیژنې تیر ویډیوګانې ولنې سره وګورئ ان شاء الله پوه بشئ صحیح شو دا غوړه مکمل ارسه سړي ساته خدمت دی هیلپ دی او یو لاس میټور د ډیپوزیټ وډراول لري او ورم بیت کوین او دا ټول لري صحیح شو یعنی بایننس پلارم تاسو کولای شئ ټول پلار تاسو کولای شئ 15 ژبو کې خبرې کوي مطلب د کله د اکاونټ کولا کې منیجر څخه درکې 15 ژبو والا چار ملک والا نو هغه چې مثلا پاکستان کې هغه اردو والا ورکي انډیا کې هندي والا ورکي سعودي کې عربي والا ورکي نو د خپل به دغه خوبي ده چې کم کس مثال په انګلیش دغه نه پوهیږي نو هغه به دوی په خپل هغه کس وته دغه ملک هغه ژبه والا کس وته ساتل هغه ژبه کې سر خبرې کوي تر څو کلیر او خې پوهیږي صحیح شو نو دغه معلومات مکمل تاسو د چین هغه څه شي د فورکس فیکټری نه په ایزیلی په اسانه طریقې سره اعتباریم دي د څنګه چې مطلب ځان معلومات درکړي او ځان معلومات سره شیر کړي نو ان شاء الله همدومره معلومات به د فورکس فیکټری باره کې بس بیا هم څه مشکلې پوښتنې سره کمنټ باکس یې واتساپ نمبر باندې وکړئ چې ترڅو تاسو د دې سافټویر د کمپنیانو د پروګرامونو نه استفادې سره تاسو په خپل اکاونټو کې گروث راولئ او مخکې اکاونټونه خپل مخکې وسه او تاسو راتلونکي کې ښه انکم ترلاسه کړئ الله دې وکړي چې په دې ویډیو پوه شئ او الله دې په راتلونکي کې په دې معلوماتو په ذریعه باندې راتلونکي روښانه کړه د اقتصاد د نگاه او به هم څه پوښتنې آزادانه تاسو کولای شئ کمنټ باکس کې واتساپ نمبر باندې تر بل ویډیو په پاک الله سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته